وژني مې په دې چې د افغان خاورې وګړایم تنګ یما په جنګ یما په خپلو وینو رنګ یما وای وای راغی د ملا زوی ته تعلیم د زده کړې حق ورکړو زما زوی ته په یوه لاس کې چړه بلکې توپک ورکړو زما زوی ته په یوه لاس کې چړه بلکې توپک ورکړو زه د مسلمان قاضي ته داسې فکر وړایم تنګ یما په جنګ یما په خپلو وینو رنګ یما وای وای نانا شکرانه یما خو بس له ژونده ستړی یم تر یما او تر یم مسافر یم هاجر یما وای وای ما چې بغاوت وکړو په دې ټولنه ورکه کې وغوښتم قاضي ویلي چې ته په ما نیوکه کې ژوندی دې ښخومه په دې خدای راکړې ځمکه کې نه مې پرېږدي ځکه دا نجیب د نظام غړی یم تنګ یما په جنګ یما په خپلو وینو رنګ یما وای وای نانا شکرانه یما خو بس له ژونده ستړی یم تر یما او تر یم مسافر یم هاجر یما وای وای ولاړ وم توکلي زدرانی ډېر کړمه په ویره کې وی ویل چې ژوند کوي په دې نړۍ کپیره کې ما هم ورته دا خبره وکړه په اخره کې ما هم ورته دا خبره وکړه په اخره کې بیا را زرغونېږم دا نایابې مې وي زړی یم تنګ یما په جنګ یما په خپلو وینو رنګ یما وای وای وژني مې په دې چې د افغان خاورې وګړایم تر یما او تر یم مسافر یم هاجر یما وای وای لوڼی فارغې شوې په دا باندې خبرې کړي کار غواړي په خپله آینده باندې خبرې کړي څومره یې ګټلې سرمایه باندې خبرې کړي ځان ته یې ماڼۍ جوړه دا زه یې حلال کړی یم تنګ یما په جنګ یما په خپلو وینو رنګ یما وای وای نانا شکرانه یما خو بس له